السلام علیکم. امید دی چې خبره تاسو ټول ته په یو نوی ولاګ کې هرکلی وایم. نو راځئ چې نن ولاګ شروع کړو. سهار 9 بجې دی خپل ولاګ مې سټارټ کو. نن داسې کیسه را کنه زما سره ملګري دي کنه هغې خوال نیم تللی هغې پرون راغلي خو زه خوال نیم تللی. نن داسې کار دی که نن به ځم د هغې خواله راځئ تاسو هم بوځم او گپ شپ په لګو چېرته ځایم او مونږ چې چېرته هم ځو که نه چېرته کوره بار ته وځو موټر سایکل باندې ځان سره څادر یې دا وینې دې څه وجه تاسو ته ما پروني ولاګ کې ویلي وو. بھائی دا وینې دا زمونږ مین بازار مین روډ دی دا وینې او دا هم داسې خراب پروت دی. نو آخر کار خپل ملګرو خواته نږدې شو راغی کلي ته راورسېږو هغلته خوا راغی کلی دی که نه. اوس په داسې کار وکړو نه څادرې مادرې به سنبال کړو ځکه چې نور په دې روډ باندې مخې ته دوړه وغیره نشته دی. دا مهال راورسېدم ملګرو خواله او دا نن چې زه کوم تاسو کوم ملګرو سره میلاوم که نه نو دا زما د یونیورسټۍ ملګري هم دي د کالج ملګري هم دي او بس د ټول عمر ملګري خو ډېر ورسره زه نه میلاوېږم نو په بلاک کې لا اوسه پورې نه دي راغلي. یو دا دی سرتاج خان و دی چې دی که نه پي ایچ ډي ټیچر دی او لیاقت خان و دا هم پي ایچ ډي ټیچر دی او عمران خان و دا چې دی که نه د لکه دې تاسو سره مخکې ما میلاو کړی اوس یو پیر تحصیل ته درغلی وم دی پولیس ډپارټمنټ کې دی او خو زما سره راغلی تاسو پېژنئ او دا چې دی که نه دا کچه پیشو ده پیشو او اوس تقریبا 3:30 بجې شوې. اوس په داسې کار وکړو نه چې نور څه ملګري پاتې دي یو دوه هغې خواله به ځو دې ځای نه مو اوس واپسې وکړو او ټوله ورځ چې دی که نه هغه دلته تېره شوه او ډېره موده پس نن مونږ میلاو شوي وو که نه نو ټوله ورځ ځکه په دې وجه تېره شوه. اوس چې مونږ رقم ملګري خواته ځو که نه هغه پیر بابا سیټ ته دی. پیر بابا ډېر مشهور ځای دی او دا روډ چې دی که نه پیر بابا ته تللی دی نو ډېر زیات خلک پیځي راځي ډېره زیاته کڼه ځکه چې په اخترو کې پیر بابا ته ډېر خلک ځي راځي خو مونږ چې چاله ځو که نه هغه خاص په پیر بابا کې نه پیر بابا نه ډېر دی پلی دی خو د پیر بابا په روډ باندې راځي. اسیم پیر بابا ته ډېر خلک راځي که نه مطلب چکر وله او بیا د اخترو په موسم کې چې دی که نه د پیر بابا په روډ باندې ډېره زیاته ګڼئ او د اختر په ورځو کې چې ډرایوینګ کوئ که نه ډېر زیات احتیاط کوئ ځکه چې ټریفک ډېر زیات وي که نه نو پته نه لګي تاسو چال نه راچوئ څه نه چې تاسو له څوک راواچي. هغه ملګری راته ولاړ دی دوکان نه راووتو د خواله مونږ نن رالو یو ملګري خواته رالو خو دې کلي ته زما نوم بنی پیری دې کلي نه ایلی نوم دی ایلی کلی دلته را سره یو هلک میلاو شو او وی چې ستا هره ورځ ولاګ ګورم ما هم پېژني او خاري سم ډاري کو پېژندو ستا نه څه نوم دی افتخار ورته دې ځایي او وی ما ته وی چې ما په ولاګ کې راوله ولاګ کې مې راوستې وشو خوشحاله یې صحیح دی به رامانه سکای که نه صحیح ده. او اوس مو په دا ټایم کې واپسې وکړه او رالو سټوډیو ته خو بھائی بس نهیم دي چېرته وتلي پته نه چکر له تلي چېرته تللي او پته یې نه لګي نو بس اوس داسې کار کوو که نه چې واپسې کوو. پرون مې تاسو ته ویلي که نه مې چکر له بوځو تاسو به چکر له بوځم نو پرون نه وتلي نن انشاءالله کوشش کوو که نه ګورو کو ټایم میلاو شو نو ځان به رسو چکر له تاسو بوځو راځئ. نو په دا ټایم کې راورسېدو څنګه چې تاسو ته مو وي که نه مې چکر له بوځو د خپل کلي شنو شنو غرونو ته نو دا وینې بھائی دا زموږ د کلي له ټولو نه ښایسته ځای دی سرملنګ بابا او د اخترو په ورځو کې ډېر زیات خلک دلته چکر له راځي نو ما وی چې تاسو هم چکر له بوځمه تاسو ته هم دا ځای وښیم. زمونږ بونیر چې دی که نه د هغې هر ځای ښکلی ښکلی دی هر طرف ته ښایست دی او دا پکې وینې زمونږ د کلي شنه شنه غرونه څومره خوندناک ځای دی څومره ښکلی ځای دی یار پرسکونه ماحول. او اوس په دې ټایم کې مو واپسې وکړه واپس رالو کور ته او بھائی نن چې دی که نن هم زمونږ چکر خوندونه خو په دې وجه چې ټیم ډېر زیات شاټ و انشاءالله سبا به ورځ به کوشش کوو که نه چې چکر ولګو او دا کوم ځای چې تاسو ته زه یادوم که نه نو په اخترو کې ډېر زیات خلک راځي په اخترو کې د دې ځای مزه چې که نه هغه یو په دوی دا به ټول تاسو ته ښیم انشاءالله.
او نن چې دی کنه نن زموږ بلاګ ډیر زیات شارټ په دی وجه کنه څنګه تاسو ته ما وخت وي نن زما ټول ورځ چې کنه زما یونیورسيټي چې کوم مرګري وغي سره تیر شو او موږ ډیر موده بعد ملو شو کنه نو خبرې اترې دومره زیاتې وي کنه چې بلاګ رانه بکیر شو ان شاء الله کوشش وکړو کنه چې بلاګ لګ وګورو او بس اوس ما سلطان دی خپل بلاګ په دې ځای باندې ختمو ما بس ته ودکیږو کنه نور بلاګ بسار کو امید دی چې نن بلاګ بس تاسو خوښ شوي کو چې خوښ شوي دی لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او د روان بلاګ پورې خپل رول لور کې اجازه ته او د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپیریال خیال ساتئ د لوی الله پامان